داعشیانو ته داعشي خوارجو تاسو له چا سره جنګ کوئ؟ له هغه چا سره چې د نړۍ تر ټولو غوره مسلمانان دي، هغه سره چې وطن یې ازاد کړی او د صلیبي ښکېلاک ښکر یې ورمات کړی. تاسو په دې خپلو کړنو سره یو مسلمان هم نه خوشحالوئ. د ستاسو له کړنې یوازې صلیبي لښکر او د نړۍ نور کفار خوند اخلي. مک او راشئ د لقدر امیر المؤمنین د ترحم څخه ډک پیغامونه په استفادې د اسلامي نظام استحکام لپاره په ګډه کار وکړئ. که تاسو رښتیا اسلام ته ژمن یاست همدا مو چانس دی، راشئ، او که نه نو د دې نظام ساتنه زموږ لپاره لومړۍ فریضه ده. له تاسو خو یې داسې ساتو له یهودو مو چې څنګه ساتو. د ستاسو وژنه موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راښودلې، د عادیانو په شان به مو ووژنو. دا چې له هېواده د کرغېړن اشغال ټغر ټول شوی او لله الحمد په ټول هېواد اسلامي نظام نافظ دی. د افغانستان د ټولو غیرو هېوادوالو او خاص کر د اسلامي امارت مجاهدینو شرعي او ملي مکلفیت جوړیږي چې د اسلامي نظام ساتنه وکړي او مغرضانه عناصر له منځه یوسي. د افغانستان غیور ولس باید د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا په مېړانه او دلاورۍ ودرېږي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټولو هېوادوالو ته د بشپړ امنیت او ارامش ډاډ ورکوي. سرسپارلي ځواکونه په خورا کلک عزم او هوډ د هېواد سرحد ساتنې او تحفظ ته لیواله دي. د مشرتابه له حکم سره سم به د هغو نه ارامۍ په وړاندې کوټلي ګامونه اخلي چې د هېواد تأمین چیلنجوي انشاءالله. د اسلام په سپېڅلې روحیه سمبال د افغانستان اسلامي امارت تندریز ځواکونه چې د ننخوالو په له منځه وړلو کې کاري تجربه لري، د اختطافګرو زورواکانو او مفسدینو په نیولو کې بشپړ وړتیا لري، غواړي ورته افراد د قانون منګول ته وسپاري. هېڅوک د دې حق نه لري چې تر قانون لوړ واوسي او ترې سرغړاوۍ وکړي. د شته امکاناتو له برکته د افغانستان اسلامي امارت پوځونه خوا ډېر پیاوړي، ځیرک، سمبال او چمتو شوي دي. د هېواد امنیتي او دفاعي شازلمي کولی شي چې د دښمن مرموز مراکز پیدا او له منځه یوسي.